د نیوز پریشن لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د راشد خان چټکو 10 بندو ګجرات لوبډله بریا ته ورسوله. د هند غوره لیګ کرکټ سیالیو کې د ګجرات ټایټنز او سنرایز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ سیالۍ کې راشد خان 10 چټکې منډې وکړې او خپله لوبډله ګجرات بریا ته ورسوله. د لوبې په وروستي اوور کې 22 منډو ته اړتیا وه چې راشد خان 3 شپږیزو په وهلو سره پوره کړې. ګجرات لوبډله چې د هند غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري، تر اوسه 8 لوبې کړي چې 7 یې ګټلې دي او راشد خان پکې مهم رول لوبولی دی. بل لور ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې په ځانمرګي برید کې د چینایي اتباعو له وژل کېدو وروسته په بلوچستان ایالت کې روانو پوځي عملیاتو او هلته د چین پانګونې او پروژو ته پام اوښتی دی. په دې اړه هم توده بحثونه راباندې چې څنګه یوه بلوڅه میرمن ځانمرګي برید ته مخه کړه. پکتیا کې د 10 میلیون په ارزښت د سړک جوړولو پروژې چارې پیل شوې. پکتیا کې د 10 میلیون په ارزښت د سړک جوړولو پروژې چارې پیل شوې. د پکتیا ولایت ګردیز ښاروالۍ له بودیجې څخه د ګردیز ښار ماسټر پلان له مخې د نویو سړکونو، سبزي منډوي او ارجلخیلو سړکونو په پخه او اساسي ډول جوړولو د پروژې چارې پیل شوې. او په افغانستان کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه وایي له هغه راهیسې چې طالبان واکمن شوي، شاوخوا 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیول شوي او د دوی په وینا ربړول شوي دي. په همدې موده کې تر 6,000 ډیرو افغان خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي او په سلګونو رسنۍ تړل شوي دي. طالبان له خبریالانو سره د بد چلند ادعاوې ردوي. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.